د 2012 زیږدیز کال د اګست د میاشتې د 29 نیټې ماخوستن و. د روزګان د مرکز ترینکوټ په وهاب نومي پوسته کې څو استرالیایي عسکر د کارډونو په لوبه او د فلمونو په کتلو اخته وو چې یو افغان سرتیری له خپل ټوپک سره ورننوت او 2 ضربې یې پرې وکړې. په څو شیبو کې 3 استرالیایي عسکر په ځمکه مړه پراته وو او 2 نور ټپیان شوي وو. دا سرتیری ډلګۍ مشر حکمت الله نومیده. تر برید وروسته نوموړی په چټکۍ په پښو له پوستې ووت او نږدې پټیو ته په منډه شو. حکمت الله په پټیو کې کابو 10 دقیقې په منډه و تر دې چې چورلک یې راورسېدې او دورې یې پیل کړې. نوموړي فکر وکړ که همداسې حرکت وکړي نو په چورلکو کې د ده په لټه پسې راوتلي سرتیري به یې وویني. لږ وروسته نوموړی د توت یوې ونې ته وخوته او ټوله شپه یې همالته تېره کړه. کله چې سهار شو حکمت الله یو بزګر ولید. ورغی او ورته یې وویل چې د اردو عسکر دی او څو بهرني سرتیري یې وژلي دي. دی وایي بزګر راته وویل چې انتظار وکړم او لږ وروسته له 2 نورو کسانو سره چې ځانونه یې طالبان بلل راغی. دوی بزګر ته 15,000 کلدارې ورکړې او سره روان شول. ورسره کسانو حکمت الله پر موټر سایکل سپور کړ او بل کلي ته یې یووړ چې له هغه ځایه بیا د یو بایفور موټر د شا په سیټ کې کېناوه او ورته ویې ویل چې کندهار ته یې وړي. نوموړی وایي په لاره کې یو ځای له پوستې سره ودرول شول. ما واورېدل چې خلکو په انګلیسي ژبه خبرې کولې. وروسته راته وویل شول چې بهرنیانو موټرونه درولي او د کمپیوټرونو په وسیله د خلکو د ګوتو نښې ګوري. تر برید 2 ورځې وروسته 80 تنو استرالیایي عسکرو ترینکوټ ته نږدې د سوري په نوم کلي باندې چاپه ووهله. دوی په دې اند وو چې حکمت الله ښایي دلته پټ وي. په چاپه کې یو 70 کلن سپین ږیری او د هغه 30 کلن زوی شهیدان او یو بل کس ژوندی ونیول شو. استرالیایي چارواکو ادعا کوله چې وژل شوي کسان طالبانو او نیول شوي کس له حکمت الله سره په تښتېدو کې مرسته کړې وه او یا یې مرسته ورسره کول غوښتل. د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي دا چاپه په کلکو ټکو وغندله او دا یې له ناټو سره د ځانګړو عملیاتو په اړه له کړې هوکړې څخه د استرالیا سرغړونه وبلله. کرزي د پیښې د پلټنې امر وکړ خو د تحقیقاتو پایلې او د ورپسې اجرااتو جزئیات هیڅکله څرګند نشول. حکمت الله په کندهار کې د لیک دمې وروسته پاکستان ته واړول شو چیرې چې نوموړي خپله مزدوري پیل کړه. خو استرالیایي عسکرو او د لویدیځ نور استخباراتي ادارو خپلې هڅې نه وې درولې. هغوی لاس تر زنې نه وناست. د حکمت الله د نیولو لپاره په ټول توان سره هڅې روانې وې. د استرالیا د نږدې ټولو اطلاعاتي ادارو ترڅنګ د امریکا، بریتانیا او نورو هیوادونو استخباراتو هم تر خپله وسه د نوموړي د پیدا کولو هڅو ته دوام ورکړی و. د حکمت الله د موندلو لپاره له بشري استخباراتو نیولې بیا د تلیفوني اړیکو تر څار ډرونونو، مصنوعي سپوږمکیو پورې له ټولو پرمختللو ټکنالوژیو کار اخیستل کېده تر دې چې بالاخره د نوموړي څرک ولګول شو او د 2014 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا ونیول شو. حکمت الله 6 میاشتې په پاکستان کې بندي و او د همدې کال په اکتوبر میاشت کې کابل ته وسپارل شو. پوښتنه دا ده چې حکمت الله ولې د خپل ټوپک شپېلۍ په استرالیایي سرتیرو ورواړوله. د 2012 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د حکمت الله تر برید 6 میاشتې وړاندې امریکایي ځواکونو د کابل په شمال کې په باګرام زندان کې د قرآن کریمونو په شمول تر 1400 زیات دیني نسخې چې له بندیانو یې راټولې کړې وې وسوځولې. د دیني نصوصو د توهین په افغانستان کې توند غبرګونونه راوپارول او کابو 15 ورځې لاریونونه روان وو چې لسګونه خلک پکې مړه او سلګونه ټپیان شول. کله چې څو میاشتې وروسته یو بل عسکر ملګري حکمت الله ته د طالبانو هغه ویډیو ورښکاره کړه چې د قرآن کریمونو د سوځولو د دې پیښې ترڅنګ د یوې غربي ورځپاڼې لخوا د نبي صلی الله علیه وسلم خپرو شوو کارټونونو ته اشاره پکې وه، نوموړي د انتقام اخیستلو پریکړه وکړه. حکمت الله وایي ما دا فلم د ماسپښین په 3 بجې وکوت. زما د پیرې دنده ماخوستن په 9 بجې وه. نو پریکړه مې وکړه چې تر هغه وخته انتظار وکړم. لومړی د ساتنې برج ته ورغلم. هلته مې له ناست عسکر څخه وغوښتل چې خپل ټوپک راکړي ځکه ورته ومې ویل چې بهرنیان ویشتل غواړم. هغه زما غوښتنه رد کړه. نو زه راښکته شوم او له خپل M14 وسلې مې کار واخیست. په 2014 زیږدیز کال کې له یوې استرالیایي رسنۍ سره په مرکه کې نوموړي پر خپل کړي عمل پښیماني ونه ښوده. ویې ویل که دوی قرآن کریمونه سوځوي زه بیا هم همداسې کار کوم. کابل ته تر سپارل کېدو وروسته د 2014 زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې محکمې حکمت الله ته د مرګ سزا واوروله. حکمت الله په یوه محکمه کې قاضي ته وویل موږ مسلمانان یو او دا زموږ دنده ده چې د قرآن کریم ساتنه وکړو. که ته مسلمان یې نو ماته به هم انعام راکړې نه سزا. حکمت الله اعدام ته په انتظار د کابل حکومت په زندان کې پروت و تر دې چې د روان زیږدیز کال د فبروري په 29 نیټه د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې د 50,000 طالبانو په لیست کې د خوشي کېدو امکان راڅرګند شو. د نوموړي د خوشي کېدو د احتمال په زیاتېدو د استرالیا حکومت په دې وروستیو کې د امریکا له ولسمشر
مشر غوښتنه کړې چې حکمت الله باید خوشي نشي، خو فکر نه کیږي چې حکمت الله دې نور په زندان کې پاتې شي. هغه که هر کله له زندانه ووځي، افغانان به یې د یو اتل په څیر هرکلی وکړي.